محترم ورونو په تیره 15مه فته کې موږ د موسی او خضر علیهم السلام په قصه شروع وکړه. څرنګه چې د قصې په اول او شروع کې فته پای ته ورسېده، نو اوس به هغه قصه له سره او ابتدا څخه را شروع کړو. په تیره فته کې موږ وویل د دغو 40 کلو په موده کې چې بني اسرائیل په دشت او بیابان کې ورک دي، د موسی او خضر علیهم السلام په منځ کې یوه بله لویه قصه هم پیښه شوه چې د هغې قصې تفصیل په داسې ډول سره دی. یوه ورځ موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته ډېر مؤثر او له عبرته ډک نصیحت وکړي. ښه خطبه او تقریر یې وفرمایه. تر نصیحت کولو وروسته یوه بني اسرائیلي داسې پوښتنه ځینې وکړه چې آیا د مځکې پر مخ به تر تا بل عالم وي؟ یا یې وویل د مځکې پر مخ تر ټولو خلقو څوک عالم دی؟ د علیه السلام د دغې خبرې جواب الله جل جلاله ته محول نه کړی چې ویل یې وایي الله جل جلاله خبر دی، بلکې موسی علیه السلام وویل زه تر ټولو خلقو عالم یم. دغه خبره د الله جل جلاله په دربار کې ناخوښه واقع شوه. که څه هم د موسی علیه السلام په فکر دغه جواب صحیح او پر ځای و، د علیه السلام داسې فکر کاوه چې دی علیه السلام یوازې دا نه چې د الله جل جلاله له طرفه رسول دی، بلکې د اولو العزم رسولانو څخه دی. او معلومه خبره ده چې په دغه زمانه کې په شرعي علومو کې د هیچا علم د علیه السلام تر علم زیات نو. دی علیه السلام هغه څوک دی چې د الله جل جلاله سره خبرې کړې دي. د علیه السلام ته دا نه وه معلومه چې په ټوله مځکه کې دي بل څوک په دغه درجه او مقام کې وي. نو د علیه السلام دا فکر کاوه چې دی تر ټولو خلقو عالم دی، مګر الله جل جلاله پر دغه خبره عتاب ورکړي او ویې فرمایي هلته یو سړی شته چې تر تا عالم دی. نو موسی علیه السلام د الله جل جلاله څخه پوښتنه وکړه چې هغه عالم څوک دی او څنګه یې پیدا کولی سم. الله جل جلاله د هغه سړي د پیدا کېدلو لار او طریقه ور وښوده او ویې فرمایل هغه سړی د مجمع البحرین سره پیدا کولی شي. موسی علیه السلام وویل چې د خلقو په منځ کې هغه سړی څنګه پیژندلی سم؟ د الله جل جلاله له طرفه وفرمایل شوه یو ماهی در سره واخله، چیرې چې دغه ماهی در څخه ورک سو هلته هغه سړی پیدا کېږي. یعنی هر چیرې چې ماهی در څخه ورک سو هلته او په هغه ځای کې د دغه سړي سره مخامخ کېږي. موسی علیه السلام غواړي چې د هغه عالم سړي د ملاقات او لیدلو دپاره سفر وکړي او په دغه سفر کې یې خپل یو ځوان شاګرد او خادم د ځان ملګری کړي چې دغه ځوان یوشع ابن نون علیه السلام دی. یوشع علیه السلام د موسی علیه السلام خدمت او ملګرتیا د دې دپاره کول چې علم ځینې حاصل کړي او په وروسته کې دغه یوشع علیه السلام نبی او بیا د بني اسرائیلو دپاره د موسی علیه السلام خلیفه هم وګرځېدی. نو دغه یوشع علیه السلام په دغه سفر کې د موسی علیه السلام ملګری. الله جل جلاله دغه قصه په قرآن مجید کې بیانوي او په سورة الکهف کې فرمایي او یاد کړه هغه وخت کله چې موسی علیه السلام خپل ځوان شاګرد او خادم یوشع علیه السلام ته وویل نه درېږم، تل به تګ کوم تر څو چې مجمع البحرین د دوو دریابو د یو ځای کېدلو ځای ته ورسېږم، یا به ډېره اوږده زمانه تګ کوم تر څو د دغه صالح او عالم بنده سره وینم چې هغه څه ځینې زده کړم چې زما سره د هغه علم نشته. فلما بلغا مجمع بینهما، نو کله چې مجمع البحرین هغه د دوو دریابو د یو ځای کېدلو ځای ته ورسېدل، اوس نو دغه مجمع البحرین یعنی هغه ځای چې دوه دریابونه یو له بله سره ګډېږي کم ځای دی او چیرې دی؟ مفسرینو ډېر ځایونه یاد کړي دي، خو دا هغه ځای دی کم چې د بحر احمر دوه شاخه سره یو ځای کېږي.
مخکې مو هم ویلي وه چې بحر احمر دوه شاخه لري. د دغو دوو شاخو د یو ځای کېدلو منطقه مجمع البحرین دی، چې هغه یو شاخ هم بحر دی او هغه بل شاخ هم بحر دی. نو دغه مرکزي یا د یو ځای کېدلو منطقه یې مجمع البحرین بلل کېږي. نو کله چې دوی دواړه مجمع البحرین ته ورسېده، هغه خپل ماهی یې هیر کړي. د یوشع علیه السلام دا هیر شوه چې د دغه ځای څخه د تللو په وخت کې ماهی ورسره واخلي، او د موسی علیه السلام دا هیر شوه چې ورته ووایي هغه ماهی درسره راواخلي. نو ماهی خپله لار په دریاب کې جوړه کړه. ورونو، د دوی سره یو پوخ سوی ماهی ورسره و چې هغه په یوه لوښي یا سوده کې و. کله چې دغه ځای ته راورسېده، هلته یوه لویه ډبره وه. موسی علیه السلام د هغې ډبرې سره بیده سو او یوشع علیه السلام ویښ کړي. که ګورې دغه مړ او پوخ سوی ماهی چې په سبده کې پروت دی، د الله جل جلاله په قدرت په حرکت سو او پسې غورځي. په دغه غورځېدو کې دریاب ته ورسېدی او دریاب ته یې ځان واچاوه، او هلته په دریاب کې هغه د ماهي د تللو لار یو غار یا سری پاتې سي. بیرته یې اوبه نه سره یو ځای کېږي. یوشع علیه السلام په تعجب سره دغه حال ته ګوري. کله چې موسی علیه السلام راویښ شو، خپل ملګري ته یې وویل درځه. د یوشع علیه السلام هیر شوه چې دغه د ماهي قصه ورته بیان کړي، او د موسی علیه السلام دا هیر شوه چې ورته ووایي هغه ماهی درسره راواخله. نسیا حوتهما. کله چې تر مجمع البحرین تیر شوه، موسی علیه السلام خپل ځوان ملګري او خدمتګار ته وویل موږ ته زموږ خواړه راوړه. موږ ته دغه د نن ورځې له سفره ډېره ستړیا پېښه شوه. موسی علیه السلام په دغه خپل ټول سفر کې نه ستړی کېدی، خو کله چې د خپل مقصد تر ځای تیر شو، د ستړیا احساس یې وکړي، ستړی شو. وخت د غرمې دی، نو خپل ملګري ته وویل هغه زموږ خواړه راوړه، له دغه سفره ستړي شو. دلته د یوشع علیه السلام هغه د ماهي قصه ورپه یاد شوه او ویل آیا ستا په یاد دي هغه چې موږ هغه لویې ډبرې ته ورغلو، هلته مو استراحت وکړئ؟ زما هیر شوه چې د ماهي قصه درته وکړم، او زما څخه د دغې قصې بیانول نه دي هیر کړي مګر شیطان. هغه مړ ماهی ژوندی شو او دریاب ته وغورځېدی، او دغه ماهی په دریاب کې خپله لار ډېره عجبه ونیوله. په دریاب کې د دغه ماهی تلل یو د تعجب کار و. یوشع علیه السلام د ماهی ټول حالات موسی علیه السلام ته بیان کړل چې څنګه ژوندی شو او څنګه دریاب ته ولاړ، او هلته په دریاب کې هغه د ماهی د تللو لار دغسې غار ولاړه وه. موسی علیه السلام وویل دغه د ماهی ورکېدل موږ غوښته، او زموږ د مقصد علامه هم دغه وه. الله جل جلاله فرمایي موسی علیه السلام وویل دا هغه شی دی چې موږ غوښتي. نو بیرته دوی دواړه پر هغه خپلو ګامو راوګرځېدل. هغه د قدمو نقشونه چې یې د مځکې پر خاورو پاته وه، پر هغو رارهي سوه. کله چې هغه ځای ته راورسېدل، هلته یې یو سړی ولیدی چې هغه خضر علیه السلام. الله جل جلاله فرمایي نو دوی دواړو موسی او یوشع علیه السلام هلته زموږ د بندګانو څخه یو بنده پیدا کړي. ویل دي چې موږ له خپله طرفه هغه ته رحمت ورکړی وو او موږ له خپله طرفه علم ورښولی وو. دغه سړی خضر علیه السلام. د خضر علیه السلام په اړه ډېر علما او مفسرین وایي چې د الله جل جلاله د انبیاو څخه یو نبی دی. موسی علیه السلام د خضر علیه السلام سره ولیدل، او بیا خضر علیه السلام د موسی علیه السلام څخه د سفر د سبب پوښتنه وکړه. موسی علیه السلام د خپل راتګ سبب ورته ووایه، او بیا یې ورته وویل که ستا اجازه وي زه به څو ورځې ستا سره واوسېږم، او دغه ستا له علمه به څه درڅخه زده کړم. الله جل جلاله فرمایي خضر علیه السلام ته موسی علیه السلام وویل آیا زه ستا متابعت، ستا ملګرتیا د دې دپاره وکړم چې وښیه ماته د هغه علم څخه چې تا ته ښوول سوی دی، چې زه له هغه علم څخه ګټه واخلم. تاسې دغه ادب ته وګورئ. موسی علیه السلام ورته وایي اجازه راکوې چې ستا ملګری سم؟
او زما ټول مقصد دا دی چې علم درڅخه زده کړم. انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیه السلام وویل ته زما سره صبر نشې کولای. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. موسی علیه السلام وویل ان شاء الله ته ما صبر کوونکی ووینې او ستا د هیڅ امر نافرمانی به نه کوم. هر څه چې ستا خوښه وي هغسې به کوم او ستا د اوامرو متابعت به کوم. دا موسی علیه السلام دی چې د اعظم الانبیاء والمرسلین څخه دی او د علماو په اجماع او اتفاق سره موسی علیه السلام تر خضر علیه السلام افضل او په درجه کې لوړ دی. خو بیا هم تاسې د ده علیه السلام ادب ته وګورئ. نو هر انسان چې د یو چا څخه علم زده کوي که څه هم هغه استاد د ټولنې په حساب د شاګرد تر درجې کم او کښته وي، بیا هم باید د استاد سره د هغه علم په سبب چې د ده سره شته تواضع او عاجزي وسي. د علم زده کړه تواضع ته ضرورت لري. متکبر انسان علم لاسته نشي راوړلی، یا په بل عبارت علم د تکبر سره نشي حاصلېدلی. تاسې دغه دوې درې کیسې زموږ تر بحث باندې صرف د استاد او د شاګرد د احترام لپاره واورئ. د وخت پاچا هارون رشید خپل زوی د علم د زده کولو لپاره پر امام اصمعي رحمه الله شاګرد کړ. یو وخت هارون رشید هلته ورغلی او ویې لیدل چې امام اصمعي د اوداسه تازه کولو په وخت کې پښې مینځي او د پاچا زوی عبور اچوي. هارون رشید امام اصمعي ته وویل ما خو خپل زوی د علم او ادب د زده کولو دپاره تا ته رالیږلی دی، خو زه اوس وینم چې دی ستا سره پوره ادب نه کوي. تا باید دی امر کړی وای چې په یوه لاس یې اوبه در اچولی او په بل لاس یې پښې در مینځلی. ښه متوجه سئ. همدارنګه د هارون رشید زامن امین او مامون د علم النحو د زده کولو دپاره د امام فرا رحمه الله شاګردان. یو وخت د دغو دوو وروڼو ترمنځ پر دغه خبره چې د استاد بوټونه به څوک ورته سموي شخړه شوه. د هر یوه کوښښ دا و چې دغه کار هغه وکړي. دغه خبره تر هارون رشید پورې هم ورسېدل. نو یوه ورځ هارون رشید د امام فرا څخه پوښتنه وکړه چې په دنیا کې تر ټولو خلقو څوک عزتمند دي؟ امام په جواب کې ورته وویل د مسلمانانو خلیفه. پاچا وویل نه، تر ټولو خلقو عزتمن هغه څوک دی چې د خلیفه زامن یې بوټونه ورته سموي. امام وویل ما دا ښه نه بلل چې دوی له دغه کاره منع کړم. خلیفه وویل زما مقصد دا نه دی، بلکې که تا دوی له دغه کاره منع کړي وای زه به ستا څخه ناراضه سوی وای. بیا هم هارون رشید هغه پاچا و چې حکم یې د چین څخه تر اتلانتي پورې چلېدی. د ده د پاچاهۍ تر لویوالي پورې ویل کېږي چې یوه ورځ یې وریځ ولیدل او ورته ویې ویل هر چیرې چې دې خوښه وي هلته باران واوروه، خو محصول یې ماته راځي. د ده په مثل لویه پاچاهي هیچا نه درلودل. نو یوه شپه د دغه عظیم هارون رشید هغه عالم میلمه و چې ابو معاویه ورته ویل کېده او په سترګو ړوند و. پس د هغه چې خواړه وخوړل سوه نو هارون رشید ور ولاړ شو او د ابو معاویه لاسونه یې ور پرېولل. څرنګه چې ابو معاویه په سترګو ړوند و او نه یې لیدل چې څوک مې لاسونه رامینځي، نو خلیفه هارون رشید ورته وویل ته خبر یې چې ستا پر لاسو څوک اوبه درتویوي؟ عالم وویل یا. پاچا وویل ستا لاسونه عظیم خلیفه هارون رشید درمینځي. هغه عالم د دغې خبرې په اورېدلو سره نه وارخطا سو او نه یې لاسونه ایسته کړل، بلکې خلیفه ته یې وویل د علم قدر دې وکړي یا امیر المؤمنین. دا د استاد او عالم د احترام کولو څو مثالونه وو. دلته خپلې کیسې ته راګرځم. نو اوس خضر علیه السلام ورته وایي زه یو شرط لرم، هغه دا چې هر څه وینې پوښتنه به نه راڅخه کوې، پوښتنه کول منع دي. زه دې بیا په خپله خبروم. الله جل جلاله فرمایي خضر علیه السلام وویل نو که ته زما متابعت ملګرتیا کوې
نو زما څخه د هیڅ شي پوښتنه مه کوه تر څو چې زه د هغه بیان درته کوم. موسی علیه السلام دغه شرط قبول کړی او یوشع علیه السلام ته یې وویل ته بیرته بني اسرائیلو ته ولاړ شه، ما او خضر علیه السلام سره پرېږده، زه به خپله لار د ده سره پوره کړم. یوشع علیه السلام لاړې، موسی او خضر علیهم السلام پاته سوه. الله جل جلاله فرمایي فانطلقا، نو دوی دواړه رهي سوه. انطلقا د تثنیه لفظ دی، یعنی فقط دوه کسان سره رهي سوه، درې کسان نه دي رهي سوي. نو یوشع علیه السلام بلته ولاړ. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها، نو دوی دواړه رهي سوه تر څو چې په یوه کښتۍ کې سپاره سوه. خضر علیه السلام هغه کښتۍ سورۍ کړه. دغه کښتۍ داسې یوه کښتۍ وه چې په هغې کې څو مسکین او غریبو کارګرو کار کاوه. خضر علیه السلام ځینې وغوښته چې دوی د دریاب هغه بلې غاړې ته واړوي. هغو هم بې له کرایې یا بې له مزدوریه دوی ورسره سپاره کړل. په لار کې خضر علیه السلام د کښتۍ لاندې حصې ته کښته سو او په یوه اوسپنه سره یې د کښتۍ لاندې طرف د اوبو خواته سری کړي. اوبه کښتۍ ته ورننوځي او کښتۍ په کراره په اوبو ډکېږي. معلومه خبره ده چې په دغه ډول کښتۍ غرقېږي. د کښتۍ کارګر خبر سوه چې کښتۍ ته اوبه راغلې، نو ډېر ژر ورغله دغه اوبه اخلي او دریاب ته یې پاشي. کښتۍ د غرقېدلو په خطر کې ده. موسی علیه السلام په تعجب کې سو چې دا څه کار و چې ده وکړي. نو یې خضر علیه السلام ته وویل قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. موسی علیه السلام وویل آیا دغه کښتۍ دې سورۍ کړه چې خلک یې غرق کړي؟ بېشکه چې تا یو ناوړه کار وکړي. دا ښه کار نه و چې تا وکړي. دغو خلقو زموږ عزت وکړي، بې له کرایې ورسره راواخیستو او ته یې اوس غرقوې. خضر علیه السلام په جواب کې ورته وویل قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. ویل آیا ما تا ته نه و ویلي چې ته زما سره د صبر کولو طاقت نه لرې؟ ما خو لومړی لا تا ته وویل چې ته زما پر کارو صبر نه شې کولی. موسی علیه السلام وویل لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. ما په دغه کار مه نیسه، مه مسئوله کوه چې هېر سوی مې و. صحیح ده ما وعده در سره کړې وه، خو اوس مې هېره وه او زما پر دغه کار ما په سختي او مشکل کې مه اچوه. یعنی پسته معامله را سره کوه، پر دغه یوه خبره عتاب مه راکوه. خضر علیه السلام هم نور څه ونه ویل او موسی علیه السلام یې وبخښي او د دریاب پر هغه بله غاړه له کښتۍ یې کښته سوه. فانطلقا، بیا سره رهي سوه. څه لار ولاړه، هلته په مخکې ماشومانو لوبې کولې. خضر علیه السلام ورغلی، د ماشومانو له منځه یې یو ښایسته هلک ونیوی، پر مځکه یې غوځار کړي او په چاړه یې حلال کړي. یا خو یې په ولاړې د هلک سر په بغل کې ونیوی او ور پرې کړي. موسی علیه السلام ورته ګوري، دا ډېره عجبه ده چې د قتل او وژنې جریمه هغه هم د یوه ماشوم د سر پرې کول د ده په حضور کې پېښېږي. الله جل جلاله فرمایي یعنی دوی دوه رهي سوه، څو پر یوه هلک پېښ سوه. نو خضر علیه السلام هغه هلک ووژي. موسی علیه السلام ورته وویل آیا یو پاک بې ګناه انسان دې بې له قصاصه ووژي؟ بېشکه تا یو ناوړه او د شریعت مخالف کار وکړی. دا داسې کار و چې موسی علیه السلام پر هغه صبر نه سوای کولی. د ده په وړاندې قتل او وژنه پېښېږي. مګر خضر علیه السلام ورته وویل الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. آیا ما تا ته نه وویلي چې ته زما سره د صبر کولو طاقت نه لرې؟ د موسی علیه السلام بیا هغه خپله وعده ورپه یاد سوه. نو یې خضر علیه السلام ته وویل که چیرې تر دغې پوښتنې وروسته ما له تا څخه د یوه نامناسبه کار په اړه چې ستا څخه پېښ شي پوښتنه وکړه، نو زما ملګرتیا مه کوه. په تحقیق ته زما له طرفه د عذر آخري درجې ته ورسېدې.
یعنی ته زما له طرفه د عذر آخري حد ته ورسېدې، یو وار دوه واره مې عذر درته وکړي، که مې بل وار پوښتنه درڅخه وکړه نو د دې لایق نه یم چې ملګری دې سم. الله جل جلاله فرمایي یعنی بیا دوی دواړه سره رهي سوه تر څو د یوه کلي اهل ته راغله، یوه کلي ته راورسېدل، وږي دي. د کلي د خلکو څخه یې د خوړو یا میلمستیا غوښتنه وکړه. هغو د دې څخه منع وکړه چې دوی دوه میلمانه کړي، خو دوی دوه په دغه کلي کې یو دیوال ولیدی چې غواړي ونړېږي، یعنی دغه دیوال نړېدلو ته نږدې دی. خضر علیه السلام هغه دیوال سم جوړ کړي. موسی علیه السلام ورته وویل که دې خوښه وای پر دغه کار به دې له دویه مزدوري اخیستې وای. یعنی دوی دوه رهي ول، څو د یوه کلي اهل ته ورغله، دوی وږي هم ول او د دغه کلي د خلکو سره یې ولیدل. په هغه وختو کې هوټلونه نه وه موجود. د ټولو خلکو عادت، رواج او اصطلاح داسې و، هر مسافر چې به پر هر کلي ورغلی د کلي خلکو به میلمه کاوه. اوس چې دوی دوه دغه کلي ته راغله، خلک یې ویني چې مسافر دي، خو څوک ست نور ته کوي. دوی د میلمستیا غوښتنه ځینې وکړه چې موږ میلمانه کړي، خواړه راکړي، ځکه په هغه زمانه کې د هر مسافر حق و چې د کلي خلک خواړه ورکړي. حتی په اسلام کې هم د هر کلي او قریې خلکو ته دغه امر دی. که یو څوک له بله وطنه مسافر راسي یا په لار کې پر یوه کلي ورسي، د کلي پر خلکو دا لازمه ده چې 3 ورځې به دغه مسافر ته خامخا خواړه ورکوي. دغه میلمستیا شرعا لازمه او واجب ده. که په ټوله کلي کې هیچا خواړه ورنه کړه، د ټوله کلي خلک ګناهکاره دي. نو د استطعما اهلها مقصد دا دی چې د دغه کلي د خلکو څخه یې میلمستیا وغوښتل. فقر او سوال یې نه دی کړی. انبیاء علیهم السلام فقر او سوال منع کوي او هیڅ وخت فقر نه کوي. نو موسی او خضر علیهم السلام هم فقر نه دی کړی، بلکې د کلي د خلکو څخه یې میلمستیا وغوښتل. د دې دپاره چې دوی میلمستیا غوښته او فقر یې نه کاوه، د الله جل جلاله دا قول دلیل دی چې فرمایي فابوا ان یضیفوهما، یعنی د دغه قریې خلکو له دې څخه منع وکړه چې دوی دوه میلمانه کړي. نو دا معلومه شوه چې دوی دوه میلمستیا غوښته، فقر او سوال یې نه کاوه. که دوی سوال کولای، الله جل جلاله به فرمایلی وای فابوا ان یتصدقوا علیهما، یعنی د دغه قریې خلکو له دې څخه منع وکړه چې دوی ته صدقه او خیرات ورکړي. نو دوی خیرات نه بلکې میلمستیا یې غوښته. خیر، د دغه کلي خلکو دوی دوه په میلمستیا سره نه کړه قبول، سره د دې چې دوی ته خواړه ورکول د کلي پر خلکو واجب او لازم و. نو دا هم معلومه شوه چې د دغه کلي خلک بې همته خلک و، د حقوقو مراعات یې نه کاوه. نو موسی او خضر علیهم السلام هم د دغه کلي څخه رهي سوه. د دغه ناوړه اخلاقو په مقابل کې باید خضر علیه السلام د دغه کلي پر خلکو په قهر سوی وای، مګر خضر علیه السلام د قهر او غضب پر ځای د دغه کلي د خلکو خدمت وکړي. هغه دا چې د دوی په کلي کې یو لوی دیوال ولیدي چې کوږ او پر نړېدو دی. یو کور دی چې ټول نړېدلی دی، فقط یو دیوال یې پاته دی چې د هغه هم بیخ ختلی دی او نړېدلو ته نږدې دی. خضر علیه السلام دستوري راپورته کړه او د دغه دیوال په جوړولو یې شروع وکړه، تر څو بیرته یې دیوال سم او د نړېدلو څخه یې وساتي. موسی علیه السلام ورته ګوري چې د داسې کلي د خلکو سره چې تر داسې حده له خیره خلاص وي چې یوه نفر هم د دوی میلمستیا ونه کړه، دونه ښه او احسان کول چې په یوه خرابه او کنډواله کې د یو زوړ او کوږ دیوال خضر علیه السلام ور جوړ کړي، دا کار مناسب نه دی. نو یې ورته وویل لو شئت لاتخذت علیه اجرا، یعنی که دې خوښه وای پر دغه کار به دې له دویه مزدوري اخیستې وای، د دغه دیواله د جوړولو مزدوري به دې ځینې اخیستې وای چې هغه مزدوري به مو د خوراکي موادو د لاسته راوړلو دپاره مصرف کړی وای. ته ولې د داسې قوم دیوال مفت جوړوې چې هغه د دغې نیکۍ وړ او لایق نه دي؟ خضر علیه السلام ورته وویل
ویل دا نو زما او ستا د جلا کېدلو وخت دی. ما نه و درته ویلي چې پوښتنه به نه کوې او دا چې درېیمه پوښتنه ده. نو زما او ستا ګزاره سره ګرانه ده او تا په خپله هم دغه پر ځان قبوله کړې وه. که مې بیا پوښتنه وکړه مه مې ملګري کوه. خو د مخه تر دې چې سره جلا سو د دغو دریو واقعاتو پټ اسرار به تاسې ته ښکاره کړم. نو یې وویل سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، یعنی اوس به تا د هغو کارو په مقصد او غرض خبر کړم چې تا پر هغو د صبر کولو طاقت ونه کولی سوای. هر څه چې هغه کښتۍ وه هغه چې ما سروی کړه هغه د څو عاجزه مسکینو خلقو وه چې په دریاب کې یې کار پکاوه. خلک یې یوې او بلې خواته په کرایه پورې ایستل. نو ما وغوښته چې دغه د دوی کښتۍ عیبي یا عیبجنه کړم، ځکه چې هلته د دوی په مخ کې یو پاچا و چې هره روغه کښتۍ به یې د خپل بیګار دپاره په زور سره اخیستل. نو ما په قصد سره دغه کښتۍ عیبي کړه چې هغه پاچا یې وانخلي. واقعا هم کله چې موسی او خضر علیهم السلام له کښتۍ کښته سوه، د کښتۍ کارګر د کښتۍ په جوړولو مشغول و چې د هغه پاچا نفر را ورسېدل او ویلي ده چې کښتۍ عیبي ده غرقېږي او کارګر یې په جوړولو اخته دي. د پاچا نفر وویل دغه کښتۍ پرېږدئ، موږ کار نسو ځینې اخیستلی. دا خو د کښتۍ معامله سوه او اوس د هغه هلک د وژلو په باره کې ورته وایي. او هر څه چې هغه هلک و هغه چې ما ووژي د هغه مور او پلار مؤمنان وه. نو موږ پر دې وبېرېدو که دغه هلک ژوندی پاته سي خپل مور او پلار به په کفر او سرکشي مکلف کړي. الله جل جلاله ته په خپل وسیع علم سره دا معلومه وه که دغه ماشوم لوی سي پر کفر لویېږي نو یوازې دا نه چې کافر به وي بلکې طاغي او سرکشه به هم وي. خپل مور او پلار ته به آزارونه ورکوي او کفر ته به یې وربولي. نو د الله جل جلاله پر دغه مؤمن او صالحه مور او پلار دا رحمت وو چې دغه هلک تر لویېدلو د مخه ووژل سي. نو موږ دا غوښته چې د دوی رب عز وجل دوی ته تر دغه هلک ښه بدل ورکړي چې هم به پاک وي او هم به د رحم او مهربانۍ په سبب خپل مور او پلار ته ورنږدې وي. هو دا صحیح ده چې دغه هلک ووژل سو مګر د مور یې ډېر ژر بل ماشوم په نفس و چې الله جل جلاله یوه داسې صالحه لور ورکړه چې د یوه نبي سره یې نکاح وتړل سوه او بل نبي د دې څخه پیدا سو. په بل روایت کې وایي چې یو صالح مؤمن د مور او پلار تابع او د ښو اخلاقو خاوند زوی یې پیدا سو. او اوس د دیواله په باره کې ورته وایي او هر څه چې هغه دیوال و چې نړېدی او ما جوړ کړی هغه په هغه ښار کې د دوو یتیمو هلکانو وو او تر دغه دیواله لاندې د هغو هلکانو دپاره یوه خزانه پرته وه. که دیوال نړېدلی وای هغه خزانه ښکاره کېده او د دغې قریې اشرارو خلقو اخیستل ځکه هغه هلکان تر اوسه ماشومان وه او د هغه خپل مال دفاع او ساتنه یې نه سوای کولی. وکان ابوهما صالحا او د دغو دوو هلکانو پلار صالح سړی و. سبحان الله، دا څونه ښایسته جمله ده. دغه الهي مداخله ولې وسوه حتی چې معززه نبي رالیږي او د دغو دوو هلکانو دیوال ورجوړوي؟ دا ولې؟ ځکه د دوی پلار نیک او صالحه سړی و. تاسو وګورئ د نیکۍ او ښه عمل اثر یوازې په خپله پر هغه صالح انسان نه وي او یوازې د ده په ژوند کې د ده پر اولادو او د ده پر کورنۍ نه وي بلکې د ده تر مرګ وروسته هم د ده اولادونه هغه د ده د نیکیو او ښو عملو په سبب محفوظ او بختور وي. که څوک د خپلې کورنۍ او خپلو اولادو دپاره په خپل ژوند کې او پس له مرګه نیکمرغي او خوشبختي غواړي نو دې د الله جل جلاله څخه وبېرېږي، د تقوا او ښه عمل لار دې اختیار کړي ځکه د ښه عمل ګټه یوازې ستا په ژوند کې نه ده بلکې ګټه ستا تر مرګ وروسته هم ستا کورنۍ او ستا اولادو ته رسیږي. فاراد ربک ان یبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما. نو الله جل جلاله دا اراده وکړه چې دوی لوی سي
او بیا خپل خزانه راوباسي. او واقعا هم داسې پېښه شوه کله چې دوی لوی او ځوانان شوه بیا هغه دیوال ونړېدی او هغه خزانه ښکاره شوه. رحمتا من ربک دغه ټوله ستا د رب عز وجل د مهربانۍ په سبب و. بیا نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته یوه ډېره لویه خبره وښکاره کړه او ویې ویل وما فعلته عن امري او دغه کارونه ما له خپل ځانه نه دي کړي. دغه ټول کارونه چې ما وکړه هغه زما تصرف نه و بلکې د الهي وحیو په واسطه وه. دا ټوله د الله جل جلاله امرونه وه. ورونو او خوندو کم علم چې د خضر علیه السلام سره و هغه باطني علم و. د ځینو غیبي شیانو علم و چې الله جل جلاله دته وښکاره کړي وه. دته د الله جل جلاله له طرفه دا ور معلومه شوه چې د یوه ظالم پاچا خلق د دې دپاره راوتلي دي چې د خلقو کښتۍ واخلي. همدارنګه دته د الله جل جلاله له طرفه دا ور معلومه شوه چې کوم هلک چې ده ووژي دا به کافر او سرکشه وي. همدارنګه دته د الله جل جلاله له طرفه دا ور معلومه شوه چې دغه دوه هلکان به لوی سي او بیا به هغه تر دیواله لاندې خپله خزانه راوباسي چې دغه ټولو معلوماتو ته علم الباطن ویل کېږي. مګر هو په دغه هم باید پوه سئ چې دغه علم د انسان له طرفه نه وي بلکې د الله جل جلاله له طرفه ورکول کېږي او د عامو خلقو دپاره هم نه وي بلکې دغه علم انبیاء علیهم السلام ته د وحي په واسطه ورښول کېږي. نو دغه علم چې د خضر علیه السلام سره وو د موسی علیه السلام سره نه وو. د ځینو خلقو په بېځایه قصو او د مبالغې په هغو خبرو مخه تاوځي چې یوازې د پیرانو او شیخانو په باره کې نه بلکې د عامو او د شریعت مخالفو خلقو په باره کې دونه افراط او مبالغه کوي چې تر انبیاء علیهم السلام یې هم لوړوي او د انحراف او ګمراهۍ درجې ته رسېږي. بیا نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. دغه حالات د هغو پیښو جوابونه وه چې تا پر هغو د صبر کولو طاقت نه درلودی. تاسو ته معلومه ده چې بني اسرائیل 40 کاله په تیه ورکوالي او سرګرداني کې ګرځېدل. د دغو 40 کلو په جریان کې هارون علیه السلام وفات شو او په دغه دشت او بیابان کې ښخ کړل شو او د هارون علیه السلام تر وفات 2 کاله وروسته په هغو 40 کلو کې موسی علیه السلام هم وفات شو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ملک الموت یعنی عزرائیل علیه السلام موسی علیه السلام ته د روح د قبضولو دپاره راولېږل شو. خدا درته معلومه ده چې د انبیاء علیهم السلام ارواحونه د دوی په خوښه او اختیار قبض کېږي. الله جل جلاله پوښتنه ځینې کوي چې غواړې چې په دنیا کې پاته سي او که د روح قبض کړل سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ملک الموت موسی علیه السلام ته د روح د قبضولو دپاره راولېږل شو. نو کله چې موسی علیه السلام ته راغلی اجازه غواړي چې د موسی علیه السلام روح قبض کړي. موسی علیه السلام هغه ملائکه ووهل. تاسو ته معلومه ده چې موسی علیه السلام د شدید طبیعت خاوند و. نو یې ملک الموت ووهل. ملک الموت بیرته خپل رب عز وجل ته رجوع وکړه او ویل الهي داسې بنده ته چې ورولېږلم چې د مرګ اراده نه لري نه غواړي چې مړ شي. الله جل جلاله ملک الموت امر کړی چې بیرته ورشه او ورته ووایه لاس دې د غوایي پر پوست کښېږده. هر څونه وریښتان چې دې تر لاس لاندې سوه د هر وریښته په مقابل کې 1 کال عمر درکوم. هر وریښته چې ستا تر لاس لاندې کېږي ستا په عمر کې 1 کال زیاتېږي. او تاسو پوهیږئ چې ډېر زیات شمېر وریښتان تر لاس لاندې کېږي. ملک الموت چې بیرته موسی علیه السلام ته راغلی او په دغه حال یې خبر کړی موسی علیه السلام وویل یا رب تر دغه عمر وروسته نو بیا څه کېږي چې دغه ټول کلونه تېر شي نو بیا څه کېږي.
الله جل جلاله وفرمایل بیا نو مرګ دی له مرګه چاره نشته كل نفس ذائقة الموت هر ژوندی نفس د مرګ سکونکی دی خامخا به مري موسی علیه السلام وویل چې مرګ حتمي دی نو اوس مرم یعنی کله چې د مرګه چاره نشته او په آخر کې مرم نو اوس مرم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نو موسی علیه السلام تر خپل وفات د مخه د الله جل جلاله څخه دا خواست او غوښتنه وکړه چې زما قبر دی د یوې ډبرې د ویشتلو پر اندازه مبارک مځکې ته نږدې وي یعنی زما او د بیت المقدس ترمنځ کې دونه فاصله یا لرېوالی وي چې یو انسان څونه ډبره غورځولی شي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که زه هلته وای تاسو ته به مې د موسی علیه السلام قبر درښولی وای د لارې بغل ته پروت دی یعنی د هغې لارې تر څنګ دی چې بیت المقدس ته ورځي او د سرو ریګو تر غونډۍ لاندې نو د موسی علیه السلام قبر په بیت المقدس کې مسجد اقصی ته نږدې واقع دی دا د دوو معززو مکرمو او عظیمو نبیانو هغه چې سره ورونه هم وه یعنی موسی او هارون علیهم السلام د ژوند مختصره قصه او معلومات وه د الله جل جلاله درود او سلام پر هغو مکرمو انبیا علیهم السلام وایم چې د تاریخ په اوږدو کې د بشر او ټولو انسانانو دپاره د خیر لارښوونکي وه هغه انبیا علیهم السلام چې خلقو ته آسماني احکام او الهي شریعتونه راوړل خلقو ته شی او حق لارې وښولې او په خپل ژوند کې هغه خپل راوړي شریعتونه عملي کول او د هغه خپلو شریعتو سره برابر عملي ژوند کاوه چې خلق هم د هغو پر لار او طریقه ورسره ولاړ شي انبیاء علیهم السلام هغه څوک دي چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی دی او موږ باید د هغو په لارښوونو پسې اقتدا وکړو الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام په باره کې فرمایي اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدع دغه انبیاء علیهم السلام هغه کسان دي چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی دی نو ته د دوی په طریقه پسې اقتدا وکړه پس له هغه چې موسی او هارون علیهم السلام په هغه وخت او مده کې له دنیا څخه رحلت وکړي چې بني اسرائیل د سینا او فلسطین په دشتو او بیابانو کې ورک او سرګردانه چې دغه مودې ته تیه ویل کیږي او دغه د تیه موده 40 کاله الله جل جلاله دغه 40 کاله پر بني اسرائیل بیت المقدس ته ننوتل حرام کړی نو د موسی علیه السلام تر وفات وروسته د بني اسرائیل اداره او مسؤلیت یوشع علیه السلام پر غاړه واخیسته یوشع علیه السلام د بني اسرائیل له قومه او د یوسف علیه السلام د اولادیت څخه دی او علماء کرام پر دې اتفاق لري چې یوشع علیه السلام نبی دی الله جل جلاله په خپل مکرم کتاب قرآن مجید کې دغه یوشع علیه السلام ته اشاره کوي او اشاره ورته کړې ده او فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ او کله چې موسی علیه السلام خپل فتا ځوان خدمت کوونکي ته وویل فتا دغه یوشع علیه السلام دی چې تل به د موسی علیه السلام سره د علم د زده کولو دپاره ملګری و د موسی علیه السلام څخه به د دین او تورات احکام زده کول نو څرنګه چې د هارون او موسی علیهم السلام تر وفات وروسته په تیه یا د هغه سرګردانیو په موده کې د بني اسرائیلو مشرتوب د ده پر غاړه و نو کله چې هغه 40 کاله پوره شوه نو یې بني اسرائیل د بیت المقدس پر طرف رارهي کړل غواړي چې بیت المقدس فتح کړي ځکه بیت المقدس د دوی برخه او نصیب او د دوی دپاره لیکل سوی و الله جل جلاله په سورة المائده کې فرمایي ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم یعنی ننوزي پاکم ذکته بیت المقدس او د هغه شاوخوا هغه ذکته چې الله جل جلاله تاسو ته لیکلی ده نو دغه بني اسرائیل ته ذالک السوی چې دغه د ایلیا شار او د هغه د شاوخوا منطقه به د دوی وي او دوی به حکم کوي څرنګه چې دوی دا نکړه قبوله چې دغه شار ته په جنگ او جهاد ورننوزي
نو الله جل جلاله په هغه ورکېدلو چې 40 کاله دوام درلودي جزاء او عذاب ورکړي. کله چې بني اسرائیل په دغه 40 کلو ورکېدلو درس او عبرت حاصل کړي او په خپل ګناه پوسوه، نو یې د یوشع علی السلام په مشرتابه د قدس پر طرف حرکت وکړي او په دغه وخت کې چې دوی قدس ته رسیدل د بني لطفا فتا واړه